السلام علیکم محترمه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ اوسئ. که چېرته د یو چا د فیسبوک اکاونټ لاک شوی وي نو هغه څنګه جوړ کړو. نو دغه مشکل سره نن سبا زیاتره دوستان مخ شوي دي، یعنې د زیاتره خلکو اکاونټونه لاک کېږي. نو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته دغه طریقه ښیم چې دا څنګه دغه لاک شوی اکاونټ بیرته جوړ کړو. نو دغه ډېر اسانه طریقه ده، خو بیا هم ځینې دوستان په نه پوهېږي. نو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته د دې په اړه معلومات درکوم. راځو ویډیو باندې پیل کوو. نو ستاسو اکاونټ چې کله لاک شي نو هغه به تاسو ته دغه شانتې راوړي. نو تاسو د دې په ځای چې بل اکاونټ جوړ کړئ نو همدا اکاونټ ولې نه جوړوئ. نو را به شئ ټولو دمخه په ګیټ سټارټډ باندې به کلیک وکړئ، په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. د دې وروسته به راشئ په دغه نیکسټ باندې کلیک به وکړئ، بیا به راشئ په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. بیا به دغه ځای کې تاسو ته وایي چې تاسو نوی پاسورډ ورکړئ او یو اوږد پاسورډ ورکړئ، یعنې غټ پاسورډ ورکړئ. نو دغه ځای کې زه دغه آی ډي ته یو نوی پاسورډ انتخابوم. نو کله مو چې په دغه ځای کې نوی پاسورډ ورکړئ نو بیا به راشئ په سیف چینجز باندې به کلیک وکړئ. له دې وروسته به راشئ په نیکسټ باندې به بیا کلیک وکړئ. نو بیا به راشئ په ریویو ریسنټ اکټیویټي باندې به کلیک وکړئ. نو دلته به راشئ بیا په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته بیا په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو ته وایي چې تاسو باید په دغه فرینډ لیست کې، یعنې په فالو ملګرو کې تاسو باید یو څو ملګري انتخاب کړئ تر څو ستاسې اکاونټ ورسره بیرته جوړ شي. نو دغه ځای کې به تاسو تر 5 یا هم تر 10 پورې ملګري انتخابوئ. ما دغه انتخاب کړل، بیا راځم په کنټینیو باندې کلیک کوم. ښه، دلته ما ملګري کم انتخاب کړي، نو زه به راځم دغه 4 ملګري هم نور هم ورسره انتخابوم. نو بیا په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. نو زما ډیټا کټ شوه په دغه ځای کې. نو دغه اکاونټ دا جوړ شو. زه تاسو ته اوس ښیم په ډېرې اسانۍ سره. زه اوس دغه آی ډي بیرته دوباره خلاصوم. نو دغه تاسو کتلی شئ چې زما دغه اکاونټ بالکل د پخوا په څېر جوړ شو. نو دا ډېره اسانه طریقه ده. نو تاسو په دې طریقې سره کولی شئ خپله لاک شوې آی ډي بیرته واپس جوړه کړئ. که بیا هم کومه غوښتنه پوښتنه نظر مو لرل نو په کمنټ کې کولی شئ. د واتساپ ګروپ لینک هم په ډسکرپشن کې موجود دی، هلته راسره هم یو ځای کېدلی شئ او غوښتنه پوښتنه مو هلته هم کولی شئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.